د مال د کندهار د زیاتو ولسوالیو د باغونو میوې پخې او بازار ته وړاندې شوي. د تازه میوو فصل د باغ لرونکو او سوداګرو ترڅنګ بېوزلو کورنۍ ته هم د کار کولو زمینه برابره کړې. بصیر احمد، کبیر احمد او منیر احمد درې یتیم او بېوزله ورونه دي. دوی د کندهار د شمالي ولسوالۍ ارغنداو د نوي مزرعې د کلي اوسیدونکي دي او دې ولایت کې د میوو تازه پیل شوي فصل ورته د کار کولو زمینه برابره کړې. هغوی د هغه میوې له پلور څخه د خپلې کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي چې د ارغنداو ولسوالۍ د باغ لرونکو لخوا د مرستې په ډول ورکول کیږي. دغه یتیم ورونه چې د میوو د خرڅلاو لپاره کاري ورځ د سړک پر غاړه سره لمر ته تېروي له خپل کار څخه خوښ دي. دا د باغ اوسه زه راوړم، نو زما ورونو مړه سره راځي، بس کور ته څوک نشته، په دا خاطر راوړو د لې خرڅوو، دا لوچه او توت دواړه خرڅوو. د باغ اوسه راوړم دلته پر بازاریانو خرڅوو او زما له ورور سره راځم. د باغ اوسه موږ راوړو، دا بیا پر دلته پر د بازاریانو خرڅوو، په دا خاطر موږ خرڅو چې موږ په کور کې دغه نه لرو، مشر نه لرو او موږ خپله خواري کار. د ارغنداو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دې ولسوالۍ کې هر کال د باغونو د حاصل پر مال سلګونه هغه غریبو کسانو ته د کار کولو زمینه برابرېږي چې نور وخت بیکاره وي. نو دغه هلکان یې بیا دغه کوي، بیا راټولوي، راوړي یې دلته بیا پر د میلهوالو باندې دغه کوي، خرڅوي. نو غوښتنه مو د میلهوالو څخه دغه ده چې دغه زموږ د وطن بچیان دي، زموږ اولادونه دي، د کونډو یتیم خوار و غریب په کښې کې دي، چې د یو چا څخه رانیسي هغه د دغو بیچارهګانو څخه رانیسي، دا به د دوی دپاره یو ثواب هم وي او دلته بیا دغه یتیمانو ته ګټه هم رسولي. د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست هم ویلي چې په کندهار کې د تازه میوو د فصل پر مهال ګڼ بېکاره کسان د موقتي کار څخه برخمن کیږي.